ستا په نظر کې چې هر څه یم زه خفه نه شي داسې نه یم زه هر څوک د ځان نه محترم ګڼمه او زه داسې نه وایم چې زه یم زه دا وایه زما شعر خو به تا اورېدلي خو ستا خبرې زه نه اورم دا زما د سایډه د مینې تحفه قبوله کړه دا خو تا ماله ګل راکوه نو ګل درې نه در کومه څه به درې در کومه نو ویم ته خو ساده ګل یې او زه صنم ګل یم اره ټول ګل ګلي ټول ګلي نه خو دا قبوله کړه زما د سایډه ښه ویم ښه دا خو ستا د مینې ګل تا ماله راکو دا الله دې خوشحاله ساته زه د پیمان کې اورم خو زه یې ته خبره کومه دا څومره پټي چې تا ولي دا ټول ستاسو دي ښه ویم زه تاسې ویم تا خو ماله د مینې ګل راکو خو څه د مینې تحفه در کې نوره شته که نه ډېرې تحفې دي را سره د مینې محبت نه ډکې خو کاش چې د سټکي ماما د وایي موږ څه نه شو ویلی او پلار مې د خپل څادر نه مخفې نه بار کې وایي څوک به نه پرې لنګو کې ووایي او ویم خبره کومه تا ته زما دلته سم مړه تنګ دی ویم رشته زر رولېږه که نه ویم زه هلکه خدای دې تباه و برباد که زموږ د مینې دي چمن ته دې ولې راودانګل خدای دې تا تباه و برباد کي دا کلي علاقه د څوک به دې ویني بې شرمه انسانه تا ته خبره کومه لږ خیال کوه ته څه ویې دا خو یې اورم نه ویم دا کلي علاقه ده د پښتنو علاقه ده ظالمه څوک به دې ویني سلم په شرمونو شرمې سمه دوبۍ دې جوړه کړې ده دا کار دوبۍ او امریکې څخه به وروسته ګورو خدای راته چې تا دا عقل کړی زده کړی داسې لاهور ته لاړم لاهور ته هوا او که راته خو ډېر پوهه خلک دي دې څخه به وروسته ګورو غمخادۍ سره خو تا ته صرف دا خبره کومه وایه خدمت دا واورېده ویمې هغه د بوساړو خیل دی که نه بوساړو کې خو تا هم پیسې والې وې که نه لکه تا ته اوس هم یاد دي ظالمه ویم په نورالله باندې پکې وډه دې شوي وو ښه ښه دا واورېده او ته پکې دا شخړه لا اوس هم شروع ده ته د بوساړو د وجې لاهور ته تللی وې او که نه ساده خدای دې تا اورم دی که نه نو درځمه وای کنه لکه ملک دې مرکو ته خاورم نه ویم ته خاورم نه دی ملک دې مرکو په باندې ویم دې مړ دې کو مړه مړ کومې ویم زما خبره واوره هلک دې مرکو په غوږونو کوڼې یو خو دې ته اوازونه هم نه اورې خو تا مړ دې کو ویم ځانې سړی دې کوه زما که ستا اجازه دې یو سوله دې نور ماما نه بس ته واوره دې بس دې ډېره ده نه ته دې سوي دې دا که څه کار دی په پردي مینه محبت کې وردانګې زما ستاسو نه ښایسته خبرې اترې شروع وي دا خوند یې وګو ویم خوند یې خو ډېر کو چې ته رشته راولېږي که نه ها مې به نور هم خوند کوي واه راځه چې ځو هسې نه څوک راپسې لکۍ غوټه کې راځه خبره ده دا خلک خراب کړي دویم کس نه دی دا د ویشتلو دی جرګې له به هم لاړ شي کار به هم د دوی او بیا چې کوم دی سلامه سلامه کوم خوارکه شوه دا جینۍ سلامه یا سلامه دا جینۍ کوم قوته زما د اجازت نه بغیر او دا شل ځله ما پوه کړه چې ګوره زه پرې کور کې نیم نو د کور نه به قدم نږدي چې په کوم طرف لاړه داسې ار وردمه د خپلو خپلوانو پسې په یار دوست پسې چې را خبرې کړمه چې یوې جرګې نه راشي او که نه زما هم خاندان دی السلام علیکم بخیر دا ته کوم خواندلې وې خدای دې ذلیله کړه زه خو لاهور ته تللی وم بس اوس په دې ساعت رالم نو چې په ما دې غلاګانې وکړې په ما سختې تېرې شوې په ما حل اوډه دې وکړې او لاړې لاور ته نو د دغه کیس نه خو زم تللی وم که نه نو دغه نو خدای دې مې هماسه نو ما ته هم دې لږ ویلي چې زم نه سره تللی وې انا مړه اچانک کار و بس ښه دا شخړه اوس هم چلېږي دا کیس دا کیس به چلېږي نه
دغه ار شوی دی وروره چې په ما باندې شوی دی وګوره دی الله تعالی بچ کړم د مرګه شکر دی چې الله بچ کړی الله اوس مګیا کسان وایي چې روغه بکې کوم مړه روغه اوس ماډول کوم نه کار روغه یې غلط کړی کار یې غلط کړی دی پتا نه یې رپورټ کړی دی رپورټ دې کړی ها بمرچ ایمه کړی دی او پاګه اوله مې کړی دی او اوس داسې ار ای چې روغه کوم وي د کلي مشران مې راټول کړی دي ها نو ما وی ستاده وننګم چې داسې خواره شوی ده که نه بالکل بالکل ته به م راشې داسې ار مې کړي ورته مې وایي چې 14 روپۍ او 19 دیګه د غوړ کلي نه به روټۍ ورکړې سم کار دې کړی دی یا لکه ما ته پکې څه مسله جوړه نه شي ګوره دا ته څه مسله نه جوړېږي راځه داسې ار به کوم انشاءالله سبا نه بل سبا روغه ده ها د مرجعیحان په اجره یې دا ټول علي والا به راځي او روغه به کوو صحیح ده ته پوه شولې بالکل. خو چې ګورې دا پیسې مګیني نو روغه موغه نشته بې فکره شه دون جر ته روانې زه اوس زما لږ کار دی هغې پسې ورځم مړه راځه زموږ د خپل کارونه لږ نږدې ستا به څه کاري خو د غلا غونډۍ نه ستا علاوه بل څه کار نشته نه 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 زما څه کار دی بس تا ورشه مالا روح شه راځه دې کسانو پسې ګرځو دا خلک را همرومه بس زه د سلاړ به شم او، نه. یار یې که نه بس راځه ایو راځه دا اوس وګوره د دې ځای نه خو هغه تاڼه سره زر وه کو نور څه نو نو څه دال پیتي خو پکې ملاوېدل د مرچکي خان د دیرې نه سپین تښتي دا اوس مسلماني ده خلک یو پیالې چې خورو بسه د خدای نیکبخته د چایو د رقم پکې نه لګي اجره نه تیاره اجره ده اسلام خیر خیر د مرچکي خان وایي جي که نه خیر نه دی که نه اگر ویره مې ګوره د اسلام بابا ته راغلی زمانې تپوس هم نه دی کړی پته نه لګي چې کوم خوا ته یا به د ګاونډیانو کره ورغلي کم خوا تللی ده ته خو داسې نه خبر نه یې به د خپل کور نه ته نه خبر نو ته ځان ته اوس څه بوبې امره نه خبره کوه اسلام نوم د کې اوبه مه ګوزه خانه نوم د خانه در پورې دی او مس کې چې بوتل چای خو څه بوبې امره هلک اسلامي دا خوله دې ګوره سمه خوا ده وه په هغه ورځ دې په تاڼه کې ولیدې چې څومره عزت ته د ما کوه هغه پولیس والا هغه پرېږده درویرې خبرې درته کومه ام ساده ګل سره داسې چرته لاړه درویرې دې غم وکړه خو کوڼه وې دا څه وې داسې وې سبا خبره مې راته وکړه د ساده ګل دا مجال ها دې ما دلته ځان سره نوکر کو په کومې لاړه په کومې لاړه کړ دې واپس لکه د چیلي دا د سترګې رېڅري د خپل غم نه کوه زه به اوس د ویرې غم هم وکړم او د ساده ګلو دا خپې مې دله ماتې کړم پینه دې ویره ده زما څه کار دی خپل عیا پسې دې ګرځه اوس ما نه کار ګوري اصلا ما راځه که نه ګوره بیا به ما ته ضرورت وي ته راځه راپسې مرچکي خانه یو خبره راته کوم ستا د ویرې خطوط مرجون په اسلام آباد کې تېر کړی دی د کلي ماحول غوړې ټیک نه دی دا ماحول به زه ټیک کړم ساده ګل به هم دا ماحول ټیک کړم او ویرې لم راځه راځه خدای دې پکړ کم واړه مرچکي خانه یا مرچکي خانه یو خبره مې راته کوله ما چې یو کار وکړو ها ډېر د عزت وخت تېر کړی دی او که په لار کې دو لیدل او دماغو دې ورته کار پرېښود نو خلک پوهوي چې د مرچکي خان رویره ساده ګل سره وتې ده نو ولې ځان له کار ګورې هلکه خبره کې دې وزن شته ګورې اسلامي په دې ژوند کې دې سمه خبره وکړه ګوره مرچکي خان زما نور څه مطلب نشته خو ډېر د عزت وخت تېر کړی ټول عمر د دې کلي جمع جرګې کړي دي او که ته د رویرې ته لاس واچې یا د ساده ګل ته لاس ساده واچې ګل خو دې ګاډي پورې تړم او دومره به راکاږم چې دا غوښې به څوک ونه پېژني نو زه یم بیا یې پرېږده چې دلته راشي نو په جوخته پې وګرځه او رویره به دې پېکي ما ته منځ کې څه تین تار ښکاري غم مه کوه دا تین تار به راکټ کړم ته دا ونیسه او راځه چې ځو ویم سم ورته ولامبه کنه ګرمي ده ویم سم ولامبه ګرمي ده ما زما داسې نری نری ته وایه ما یې اوبه نه دي ښې نو دا ته څه کوې چې اوبه دل نه دي ښې نو ما خلاصونه کې پوره ورته ولامبه چې ته به دې ختمه شي د درېیمه تماشه کنه نو الوه کې راته درېیمه سره دیږه اوس نو څوک ویني دا چې دونه وخت دی سپي وباسه ویم څه کمه کوي ولې دا وګوره په وخت راله اوبه راتوی کې ټوله دې لمدک مه خلک وایي چې څه مسله ده وی خولي دي رامانې خدای څه په ساده ګل مې سر دی خو راځه بس که راځه که نه څه په ټېکه خو دې نه ده اخیستې ښه چې ځو ناوخته دی وای مرچکي خان ته وګوره د خپل د کور د حالاتو نه خبر نه دي او په مونږ به لکه د بیس سترګې روباسي هلکه لږ سوچ خو کوه که د خدای نیکبخته رالل راځئ 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 خیر دی سلام علیکم بیبي تا ته یو خبره کوم ته دې خو ودرېږه یو سوال جواب ورته کوم مرچکي خانه مرچکي اور اخیستې دی اور اوبه به یې بېړولې وې که نه اوبه به پې تاسو واړوې هغه د اوبو د راقابو کېدو نو خو یه بچې تا ته یو خبره کوم
وای راته زه کوړلی به کوړدارې خبره ته مې غوږ کېده ویم بچي یو خبره مې ته دا کوله د اسلام آباد نه دی دا خیبر پښتونخوا ده دلته چې قدم ایږدي ډېر په احتیاط پرېږدي اوې د خپل یا خیال به م ساتي او د بل به م ساتي ته ورته څه وې زه چې ورته څه یم هغه ته نه اورې ګوګوشتکه بچي نه یم منې ویلې خولې بنده کړه د خدای ظالمه کښېنه ځه وایي کې کښېنه راځه یو منټ خبره وکړه دلته کور ته ده دلته کښېنه دلته کښېنه زه کور ته ځه جینۍ ځه که نه هغه تره یې د اور اغوښتې دی یو خبره ته کوم مرچکې خو د پسې در روان و ویشتې یې د خدای نېکبخته ما را واپس که ولې سما ولې شتم ستا کار څه دی چې پردی لور د کور وباسې او ګرځې واکینګ یې که واکینګ نو چې واکینګ یې کوو نو ته به سړی ووتې دې په خپله به ګرځېده که نه وایي زه باید د نواز شریف پاره کې ګرځېدم نواز شریف پارک پر د مرچکې وښیي دومره د کار دی یم یو غاښ یې په چیچلو مات کړی دی نه اوس به ما ته څه وایي تا ته به څه وایي ورمولې بدلې اوچتې ورمولې پېژنې دا څه ته وایي دا دې ته وایي چې په وایي به راشي او داسې ډانګ به راته نیسي دې ته ګوره داسې دا وګوره ورته دا د دې د کولو کارونه دي او چې څومره دې ته نصیحت کې که نه دا اوسني اولاد نه دی اخ هم روانېږي سلام علیکم دا راته ووایه که نه ته چېرته تللی وې زه خو تللی وم داسې بال کې وم سم زړه مې تنګ و زړه دې تنګ و نو ما ته به دې ویلي وو په ګاډي کې به مې چکر نه بوتلی وي نو ته یې څه ګوړې شربت به مې پیس کړی وې په چا به ریس کړی وي په مرچکي خان په مرچکې خان ویو وی د ګوړو شربت په ساده ګل څکمه عزت وکړه لیمبو مالګه پکې وې واچوه نیمبو مالګه نه ویم وینې به دوس کې وینې دومره ته کار دی نه دا خو زه به وتلی وم نه وې بوتلې ته ورسره تللی وې دا خو اسانې خبرې چې بس تله کور یې وبس او ګرځه ورسره لږ شرم دلې پکار دی بړه شرم وکړه اوس څه وایي اوس څه وایي څه به راته وایي خورګه کور ته یې رویره ورله چې روزي بیا به سره ګپ لګوي زه نه وم خو راغلی بیا به که نه ساده ګله ساده ګله هله ورشه مرچکې خان درته اواز کوي مرچکې خان درته اواز کوي اواز وکړو زوړه کوکې ته به اجرا کې کښېنه زه خو پوجده کې ناست یم خو ورشه اوس په راته د اسمان ستوري وښیي دماغ یې راته کار نه کوي کار او بیا تلې دغه لیوني سره ما په شرمونو شرمې دې خو راشه ته ودرېږه ما خو ټول دی هغه ته څه ویلو دا راته ووایه که نه چې دا دې کوم خوا بوتلې وه به کوم خوا تللې وې واکینګ لا واکینګ ته تللې وې دې مې په وجود کې مې نه ته دا اوې دا پټې مې نه خدي دي نه مې راځي چې واکینګ دې بوله نو ته داسې ارتوپیډیک ډاکټر راغلی ما خیال ته به دې رسېږي شي که نه طبیعت خو به ظالمه چې ته په تا کې به کله عقل راځي ما په شرمونو شرمې خو تا ووایي چې بار د سره ګرځه که نه پټي ورته وښیي او دا به وکړي او دا به ما به دې کې څه ګناه ده دې راته ویلي تاسو ته په کور کې کېنه وایي حجره کې وایي چې دا څه وایي هغه کوه ما زمانه چې ما دلته راوستې تنخوا درله در کوم او د غون کور اختیار مې در کړی دا اوس وګوره د ویشتو لایقې د ویشتو تا راته ویلي که نه چې دا څه وایي هغه کوه هلکه چغې مه وه دا خلک رامالي مه خبره وه ظالمه وګوره آینده لپاره داسې کار ونه کړې دا وګوره مچدانې ټولې په دې کې ګرځي ما به شرمونه شرموئ الله پاک تا عزت درکړی دی په دې اخواني خبرو باندې سترې عزت نه کوي موږ تا ټول اوږد درکوو او که زه غواړم په ایمان ګرانه یو څوک هم نه اوږد درکوي ستا له بدرنګه موټه ډول اخلم نه راته یې ما اچوه زر ورکېږه ما خو تا ته ووایي چې زر ځو او زر راځو وایم هغه ته نه زر وکړه شمه دې مخې نه پیدا زه د یار لپاره غټه غوښه خوښوي که ما ستا لپاره افسوس پیړۍ وخوړی څه چلو کړو څنګه دی مدام مې راته ووایي چې دا دې خاطر کوینده لپاره یې داسې کار وکړه که نه پلار ته د ټلیفون کومه چې راشي نه پسې چې بودي ځانت دلته بدله انجام جوړه کړې
یو د دې نه په یو کې نه خلاصېږو کله به وایي داسې کوه او کله به وایي داسې کوه بورکه واچوه او پړونی واچوه او څادر واچوه چې زړه مې تنګ وبار لاړم نو اوس مې دا حل دی اسلام آباد کې خدا نه چې دا واچوه او دا واچوه چې څه ټیم ووتم هغه ټیم ووتم خو بس د کلي دا ماحول دی دا به درله دا ضمیر بالکل بدل کیو